السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې پر تن ولرئ. نن درته یوه ښکلې او په زړه پورې ډیره دردونکې کیسه وړاندې کوم. نو په دې هیله چې دغه راز سره تر پای وګورئ. او یو ځوان په 13 کلنۍ کې خپلې مور ته وایي: مورې، کله چې زه 20 کلن شم څه ډالۍ راکوي؟ مور ورته وویل: بچیه، تر اوسه دې 20 کلنۍ ته ډیر وخت پاتې دی. یو کال نور هم تیر شو او زوی 19 کلن شو چې په همدې کال یو ناڅاپه مریض شو او مورجانې سمدلاسه روغتون ته یوړ. ډاکټر یې ورته وویل چې زوی دې د زړه سخت تکلیف لري چې د جوړېدو هیڅ امکان نشته. مور یې سخته غمجنه شوه او راغله تر څو خپل ځوان زوی وګوري. د مور له راتګ سره یې سم ځوان زوی ورته وویل چې مورې، ډاکټر څه درته وویل؟ ایا زه به مړه شم؟ مور یې ژړا تم نشو کړی، د ټیکري پیسکۍ سترګو ته ونیوله او د زوی له اطاق نه ووتله. د کال په وروستیو کې چې زوی یې 20 کلنۍ ته ورسېده، روغ رمټ له روغتون څخه رخصت شو چې ټول رنځ یې ختم شوی و. کله چې کور ته ورسېد، ناڅاپه یې په یو لیک سترګې ولګېدلې چې د مور لخوا ورته لیکل شوی و، خو مور یې په دې نړۍ کې نه وه. په خط کې داسې لیکلي وو: زویه، دا همغه ورځ ده چې راته دې ویلي وو کله چې 20 کلن شم څه ډالۍ راکوي. ډاکټرانو ویل چې د زوی زړه دې په مکمل ډول له کاره لوېدلی. نو ما وغوښتل خپل زړه تاته په تحفه کې درکړم. زویه، له هغې به ښه ساتنه کوي. د مور عزت وکړئ ورونو، مور ډیره لویه سرمایه ده. درنو لیدونکو، د نورو ښکلو کیسو او داستانونو لپاره در سره حنا سعادت یوټیوب چینل له یاده مه وباسئ.